د میدان وردګو نفتو او غازو ادارې مسؤلین وایي د لیترونو چکولو او نورو ستونزو اورېدو په موخه یې د تیل پمپونو څخه وخت پر وخت لیدنه کړې او پر دې سربیره یې تیر کال شاوخوا 7 میلیونه افغانۍ عواید هم راټول کړي. میدان وردګ ولایت کې 110 پمپ سټیشنونه موجود دي چې هغه په مرکز او ولسوالۍ کې دي او موږ وخت په وخت له دې نه څارنه کوو، لیتارې ګورو، تخنیکي عوارض یې زموږ پر غاړه دي. تیل پلورونکي بیا وایي تیل یې په لوړ کیفیت او تیل پمپونه یې معیاري دي او له یادې ادارې هم خوښ دي چې وخت پر وخت ورڅخه لیدنه او ستونزو ته یې رسېدنه کوي. په اتو شپو کې یوه هفته کې په موږ باندې دوره وهي، ګرځي، لیټر هم چک کوي، پایم ګوري او نور مشکلات چې ټول راته وایي سره. دائما میگه تیل میندازیم انشالله تیلشان خوب است، بد نیست. اون نرخشان هم از شهر کابل گذر فرق میکنه، خوب است. ما خوش هستیم. د دې ادارې مسؤلین زیاتوي چې په دې ولایت کې 130 تیل پمپونه شتون لري چې تر ډیره معیاري هم دي.